سواد ووټ مرداباد سواد ووټ مرداباد سواد ووټ مرداباد سواد ووټ مرداباد نن د مټې بازار الله اکبر چوک کې د افضل خان لالا ډیګري کالج د کوونکو د موجوده رزلټ پر ضد یو لوی لاریون پیل کړ چې پکې د کالج طالب علمانو او عام ولس په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ. لاریون کوونکو د سواد بورډ د موجوده رزلټ پر ضد د بورډ خلاف سخت ناربازي وکړه او یاد رزلټ په ظلم اډانا او د غندنې وړ وباله. لاریون کوونکو زیاته کړه چې موجوده رزلټ په انصاف اډانا نه دی او بل دا چې دوی به د یاد رزلټ پر ضد خپل دغه لاریون لا په وړاندې وغځوي. لټون نیوز سره د خبرو اترو پر مهال دغه سټوډنټانو ویل دا ثابت د پاکستان کې چې څومره رزلټ پته لري د دینه منګه مطمئن نه سر چې دا منګ ته نه قابل قبول نه قابل برداشت هیڅ چرته هم دا نه شي اکسپټ کړي. स्ट्राइक पर जमंग दाहा के पूरी चलेगी सर जी बस वो पुरामन स्ट्राइक थे बस खुदा पुरामन स्ट्राइक थे सर जी दिन बाद बमंगा मख मस्जिद में जुसा का मंग स्टूडेंट है नुमंगला बात राके जमंगा माले 526 नंबर राकेली او زبر دي تاسو کوم زه بهر زیته زما چې دا په نشایانو په پودریانو باندې دا پیپر چې کلی هغه خلک چې هغه دغه مالدار او هغه په بورډ کې سلاسو هغه له 1071 نمبر ورکي او مال راځي 526 نمبر راکي زبر دي تاسو کوم زنن په قران نه کراوته سبب د احتجاج نه زبر تیز زما زبر خپل حرکت کوم کما هر حرکت کو ما د بهر سړی اجازه راکي زبر دي سپریم کورټ پورې زم زبر اسلام آباد پورې زم زبر دي دغه کوم دا زما مشرور بنه راوځي چې زما تاسو پکې زبر خپل تاسو په خپل کوم ما 526 نمبر راکړلی او زه دغه پورې نه قراریږم چې زما سو مسله نه حل شوی ما ته پیپر نه خوښ شوی چې ستا دا نمبر دي او موږ تاسو له دا پیپر درکړلی زه په دغه پورې جو وړو کوم د قراریږي چې چا نمبر کمی هغه په ټول زو موږ خپل تاسو کوو ما په خپل 754 نمبر اغستې دي موږ د کور کې په ما خوای دا تاسو نمبر اغستې دي تا خو چې موږ مخکې خپل پارشي کلی په کور کې موږ لکه خپل مور پلار ته لکه سر نشو چتواله او دا زموږ دا وخت نه چې موږ راوځو لکه دا د روډ ته راوځو لکه موږ دا تان نه کوو موږ له خپل هم دا خوان نه راکای د دې وړو دا وخت خرابېږي دا د دوه تلاس خرابېږي پرون چې کوم بورډ ته تلو او ریچیکن کېدو سرجری ریچیکن چې کم کېدو په هغې کې یوه فیمیل چې د هغې نمبر کې مې راغلی او هلته کې ورته ووې چې تاسو بهر میډیا ته انټرویو سم ورکړئ ستاسو مارکس به موږ سیوا کړو نو هغوی نه هغو بهر ته راووتو تاسو به ویې ډوکتي وایي که زموږ مارکس سیوا کړئ نو نور خلک پسه کوي زموږ خو پس باندې دا مطالبه ده چې په دې سګنی کم رزلټ چې راغلی دغه سره اثر زیاتې شوی دی دا صرف او صرف د غریب سره زیاتې شوی دی دا د غریب سره زیاتې شوی دی د چا 500 مارکس راغلی 400 مارکس راغلی پرون زموږ یو سیسټر و چې بورډ ته تللی وم چې هغه خپل ریچیکینګ وکړو نو هغوی له په 3 سوالاتو باندې په یو پیپر کې هغوی له نمبر نه دي ورکړی شوي ولې دا نه دي ورکړی شوي دا پیپر نشهیوزو چیک کړلی دا په کوم حالت کې دا چیک کړلی زموږ دا مطالبه ده چې په دوباره د ریچیکینګ وشي کړی شي او موږ ریکاونټینګ نه منو دوی چې موږ دوباره ریکاونټینګ وکړو موږ ریکاونټینګ نه منو موږ د دوباره ریچیکینګ وکړو زموږ دوباره کمیټه کې نه نو دا سره ظلم چې دا صرف د غریب سره دی کم چې مخایزو مالدار خلک دی کنه هغوی له دوی ښه نمبر ورکړلی زما کوټ ته دا فیل دی چې زموږ په دې خبر د اکشن واخیستلی شي او موږ له دې زموږ د دې سټوډنټان چې کوم نن راوتي په دې غرمو کې دوی راوتي دي په دې روډ کې دوی ولاړ دي دا صرف او صرف د دې لپاره راوتي دي چې زموږ حق ته موږ ته راکړی شي نور د دوی سره ناجایز مطالبات نشته. د افضل خان لالا ډیګري کالج قهرجنو لاریون کوونکو طالب علمانو تور پورې کړ چې سواد بورډ په قابلیت نه بلکې په سفارش او رشوت ډېرې نمبرې ورکړي او زیاتره طالب علمانو ته د هغوی جایز حق نه دی ورکړی شوی. مرګري رپورټر امان خان سره حبیب الله همدرد سواد.